د سیرت پاک سلسلہ میں شروع کړی دا څلورم هجره کې چې کوم غټ کارونه شوي همې تیرو جمعو کې بیان کړل. پنځم هجري هغې کې یو څو غټ غټ کارونه شوي دي، درته بیان کړم. په پنځمه هجره کې د نبی علیه السلام یو لویه غزا شوې ده، هغې ته غزوه بني المستلق هم وایي او غزوه مريسيع هم ورته وایي. نبی علیه السلام ته اطلاع راغله چې د بنو المستلق دا یو قوم دی، خزاعی او قبیله د هغې شاخ دی. وی د خزاعی قبیلې چې کوم شاخ دی بنو المستلق، د هغې مشر دی حارث ابن ابي زرار. په مدینه منوره د حملې اراده لري. که دا نبی علیہ السلام د کافرو سره رونو جنگونه کړي دي او جهادونه یې کړي دي، د کافرو مجبور کړي دي. نو دا اطلاع راورسېدله چې د بنو المستلق را کم سردار دی حارث ابن ابي زرار، په مدینه د حملې اراده لري او خپل قوم مسلح کړی دی او د بهر نه خلق راغوښتي دي. نبی علیہ السلام یو درېږه د دې خبرې لاول معلومات کو، تحقیق یې کو. نو حضرت بریده ابن حسیب اسلمی رضی الله عنه دې اولېږه چې ته لاړ شه او ته معلومات والا چې دا خبر رښتیا ده او که دروغ. بریده ابن حسیب اسلمی رضی الله عنه لاړ، واپس راغی او حضور پاک مبارک ته ووی چې د الله رسول خبر رښتیا ده. د بنو المستلق ټول قوم جمع دی، مسلح دی، وسلې برابر کړي دي او ګیر چاپېره کومې چې قبیلې دي بانډې دي د هغې نه هم خلک راغونډ کړي دي. ښه مضبوطه اراده لري چې په مدینه منوره باندې حمله وکړو او مسلمان مکمل ختم کړو. لوی سازش واقعي که دوی راغلي وو په مدینه حمله کړې وې، نو که د الله امداد نه وي نو مسلمان ته به لوی تاوان رسول. حضور پاک ملګرو سره مشوره وکړه چې دوی راځي او په مونږ حمله کوي، نو مونږ ولې لاړ نه شو؟ دوی به ویریږي او دا جرأت به ونه کړي. نو په شعبان پنځمه هجره کې حضور پاک مبارک د صحابه یو لښکر تیار پې ورغله. په مدینه منوره باندې حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه امیر مقرر کړ. دا به د پیغمبر علیه السلام طریقه وه چې بهر ته به ته نو په مدینه به یو امیر مقرر کړ چې دا خلک د هغه د امارت او د بادشاه لاندې وي متفق. نو زید ابن حارثه رضی الله عنه امیر کو، حضور پاک سره صحابه ولاړ، هغې تیارې کو. هغې ته څه پته وه؟ هغې خو مسلمان به ناخبرې، مونږ به پې ناګهاني حمله وکړو، مسلمان به ختم کړو. دې کې پې نبي علیه السلام سره صحابه ورغلل. چې ورغلې مخکې شو پې حمله پې وکړه. خدای پاک مسلمانانو له برې ورکړه، حالانکې د چا په کلي ورتلل او د چا په قوم ورتلل او حمله کول دا آسان کار نه دی ګران. داسې برې خدای مسلمانانو له ورکړه چې د کافرانو نه یې ډېر لوی سامان په غنیمت کې راوړل. 2000 تیوخان راواستل، 2000 دغه اوښانو چې هغوی د مسلمان خلاف استعمالول. 15000 ته ګډه چیلې راوستې
او 200 کورنۍ قیدیان مکمل سره د ماشومانو سره د ښځو او سره د بوډاګانو ټول قیدیان کله مدینې منورې ته راوستل چې تاسو سره آخر بد څه دي زموږ خپل دین ستاسو خپل دین ظالمان ولې نه پرېږدي حضور پاک چې د مکې نه مدینې ته هجرت وکړ په خدای یقین کوئ خلک وایي بدر کې جنګ وشو ګوره دی به راتلل او د مسلمانانو په چرګا به حملې کول دی به راتلل او د مسلمانانو باغونه به یې سوځول دا د مکې کافر به راتلل او د مسلمانانو چې کوم درمندونه وو هغې ته به یې ورونه ورته کړل او چې کوم مسلمان به په لاره کې ګیره وهه ټکاو نو ظلم نه دی درته وطن پرېښود کلی درته پرېښود کورونه درته ډک پرېښودل د سامان سره ته راووتل او پټي درته پرېښودل خاندان یې درته پرېښود کور کلي څو پرېږدي نو په ارام یې پرېږدی که نه نبي علیه السلام به ورته وایي تاسو ته ما څه ویلي زما خپل دین دی لکم دینکم ولی دین د جهاد د فرضیت نه مخکې خبره ده ستاسو خپل دین زما خپل دین ولې مې په ارام نه پرېږدی اوس دا بنو المصطلق قوم چې دوی سره د پیغمبر علیه السلام څو دوی کافرو او صحابه مسلمانان دي د دوی خپل دین د هغوی خپل دین او د کلي نه دي د وطن نه دي د علاقې نه دي نو کار مستلی چې تاسو راځئ په مدینه د حملې اراده کوي بس خدای پاک د حضور پاک مدد کوي حمله پې وکړه مسلمانانو 200 کورنۍ ته غونډ قیدیان کړل 15,000 ګډې چیلې 2,000 روخان دی ته راوستل چې دی ته څنګه را په مخه کړل په دې قیدیانو کې یو جینۍ وه ویریه نوم و جویریه پیغمبر علیه السلام دا غنیمتونه تقسیم کړل یو صحابي دی حضرت ثابت او دا کوم دی چې جنګ شوی و دغه د یو چینه وه هغې ته به مرسیع وی د هغه چینې نوم نو دې جنګ ته په دې وجې غزوې مرسیع چې دا غنیمت یې څنګه راوسته او تقسیم یې وکړه نو دا جویریه دا د دوی د دې سردار لور وه د دې حارث ابن ابي زرع دا هغه لور وه نو دا د ثابت ابن قیس رضی الله عنه په غنیمت کې ورسېده دې جویریې ورته ووایي چې داسې کار دی چې تا ته پته ده چې زه د خپل قوم د سردار لور یم او زه ستا په عیسه کې ورسېدم نو ته ما سره یو مهرباني وکړه ما دا او یا داسې ده چې ستاسو کوم سردار دی حضور پاک یې ورته یاد کړه نو ما غله ورکړه د سردار لور یم نو که ستاسو سردار سره یم نو دا به د ما دپاره بهتر ثابت ابن قیس ورته وایي داسې به وکړم زه به تا ازاده کړم خو په یو شرط کتابت به ورته وي مکاتبه به دې کړم دومره پیسې به ماله را پیدا کړې او به راکړې نو زه به دې ازاده کړم دا جینۍ راغله جویریه او د حضور پاک ته مخامخ ودرېده ویې صاحب زما نوم جویریه دی زه د بنو المصطلق دا قوم چې کوم سردار د حارث د هغه لور او زه په غنیمت کې د ثابت ابن قیس رسېدلی زه هغه له نه مناسب زه مهرباني وکړه ته ما ځان ته کړه ستا وینده به یم ستا خدمت او یا به داسې وکړم چې پیسې راکړه هغه ما ته وایي چې ورشه پیسې راوړه زه به دې ازاده زه د سردار لور یم او داسې یو عام انسان سره نشم پاتې کېدی حضور پاک ورته ډېره ښکلې خبره وکړه وی چې زه تاله اختیار درکړم مکمل اختیار نو څنګه دې خوښه ده هغې ورته ووایي چې د الله رسوله دا خو زما اختیار دې راکړه نو بیا به فیصله زما په خپل لاس کې وي وی بلکل تاله مې اختیار درکړه ځه چې ستا څنګه خوښوي هغسې وکړه دې جینۍ خو حضور پاک مخکې نو لیدلې د هغې خو دا خیال و چې دا به عام یو بادشاه وی او یو مشر وی او چې د نبي علیه السلام خبره یې واورېده او د حضور پاک حالت ته یې وکتل نو دا لږ سوچ یې وکړه او سوچ ته پس وی چې اختیار زمی نو زه دا غواړم چې ستا په نکاح کې راشي نبي علیه السلام یې ستا خوښه ده ډېره ښه ده ثابت ابن قیس ته نبي علیه السلام ووایي زه هغه سره خپله خبره دې خلاصه راله د حضور پاک په نکاح کې خو لا فیصله د نکاح نبي صاحب ونه کړه وایي زه ته خپل سوچ وکړه وایي زما خو داسې خوښه ده وایي زه خیر دی فوري فیصله مه کوه په دې ته سوچ وکړه پلار یې راغی
دا حارس او ځان سره بلا اوښان راوستل او په دې خیال راغی چې د مالور په قیدیانو کې بنده ده چې دا لور راخلاصه او چې مسلمانان څومره مال غواړي چې والا ورکړي نو د پلار اوښان راوستل او پکې یو دوه قیمتي اوښان هغې د مدینې نه بار یو غر د هغه غر په ویښ کې سملول او ویې تړل وی زه دا اوښان به وځمه که په دې مې لور راخلاصه که خو ټیک ته او که په دې راخلاصه نه شوه نو بیا به دا دوه قیمتي اوښان دي دا به م ورسره کړم دا به زما د دې لور فدیه شي هغه اوښان یې د هغه غونډۍ شاته سملول سړی یې پرې مقرر کړه او دا باقي اوښان یې مدینې ته راوست حضور پاک ته ودرېد ویل صاحب زه حارس یم وی ګوره ظلم دې کو که نه تا څه کار و چې په مدینه یې د حملې را درلود او د بار نه د قوم راغوښت نو خدای مونږ له برې راکړه چې مونږ ته پته ولګېده او مونږ درغلو حمله هم در باندې وکړه وی صاحب هر څه چې وشو په خپل ځای دی زه یو خبرې له راغلی یم سوال درته کومه تا ته مخامخ ولاړم وی وایه وی د اوښان مې روستې دي زما لور په دې قیدیانو کې د ما لا خپله لور حضور پاک ورته وفرمایل دوه خبرې ورته وکړه وی که د اختیار ستا لور له ورکړم څنګه اوښان نه غواړم در ستا لور له اختیار ورکړم بیا به څنګه یي وی بس صاحب که لور له مې د اختیار ورکړه خو دا به په ما غټ احسان وکړې د هغه خو دا خیال و چې لور له مې اختیار ورکړي نو لور مې بیا دلته کوم ځای پاتې کېږي به ما سره خامخا ځي وی ښه ورشه لور سره دې مشوره وکړه دې لار جویریې رضی الله تعالی عنها ته وی ای بچې ما خو ستا په فدیه کې بله اوښان روستي دوه اوښان ده پټ کړي دي هغه نه ښکاره کوي بله اوښان مې روستي دي او رالم او ستاسو د مدینې د مشر ته مې هغه اوښان پیش کړل خو هغه ما ته وویل چې ستا د لور اختیار دی نو بچې زه چې ځو اختیار ورشه ورته ووایه او ورته وایي چې بابا زه خو نه ځم وی چېرته نه دی وی کلي ته وی ولې وی زه خو همده سره پاتې کېدل غواړم دا خو د خدای رښتونی پیغمبر دی دا خو د ما دپاره یو قسمت دی چې خدای پاک ما د سره پاتې زه خو د مسلمانانو د مشر سره نکاح کول وی داسې کې وی نه چې دی راغی حضور پاک ته مخامخ ودرېده نبي علیه السلام ورته وایي وی حارثه وی هغه دوه اوښان دې کوم ځای پټ کړي وی د الله رسول تا ته چاله وی ما ته زما ربل د پلانکې غونډۍ شاته دی هغه دوه ښه اوښان وتړل او باقي دې راوستل بس خو چې دی ووی وی اشهد انک رسول الله وی زه د دې خبرې ګوی ورکوم چې د خدای رسول یې هغې نه خو یو زه خبرې یو ته خدای خبر بل چاته خو د هغې پته نه لګي اخو ما د غونډۍ شاته تړلي سړی مې ورته درولی دی تا ته چې چا الوی معلومیږي دا چې ته د خدای رښتونی پیغمبر یې او خدای پاک ته خبرې کوي وی بس زه کلمه وایم هم خدای مسلمان هغه جویریه رضی الله تعالی عنها په خپله خوښه د حضور پاک په نکاح کې داخله شوه مسلمانه شوه د هغې فایده څومره راووته فایدې دا راووته چې صحابو سره هغه 200 کورنۍ کمې قیدې وې کوم ماشومان قیدیانو او کوم ښځې وې او کوم جي هغې وې دا ټول د پیغمبر علیه السلام د بیبي خپلوان دي د جویریې رضی الله تعالی عنها نو ټولې آزاد د سلمې بیبي عایشې صدیقې رضی الله عنها فرمایل وی د جویریې نه زیاته خوش قسمته بیبي مونږ په سترګو بله نه ده لیدلې وی ولې وی ځکه چې د یو صحابي سره ورسېده نو د هغه نه رامنتقله شو حضور پاک له نبي علیه السلام یې خوښ او دویمه خوش قسمته دا وه چې د دې د وجې نه د دې ټول قوم خدای پاک آزاد کړ ټول قوم چې څومره د بن المصطلق او څومره قیدیانو دا ټول آزاد شو او چې ټول آزاد شو نو په یو جبه خدای ټول مسلمانان کړل ګوره دا یو فایده خدای پاک د مارونو په دې جهاد د بن المصطلق په دې غزا کې یو څو واقعات تېر شوي یو واقعه په دې کې دا هم پېښه وه چې په دې کې منافقین هم د نبي علیه السلام سره ملګري منافقین خو به تلل دا په مدینه منوره کې یو ټولګي و د منافقین مشر یې عبدالله ابن ابی سردارو د منافقان دی به په ژبه باندې د اسلام او د ایمان خبرې کولې زړه کې دننه د مسلمان دشمنان
کافر. قرآن شریف کې الله فرمایي اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، چې مسلمانانو سره به کله ملو شو دی به موږ خو مسلمانان، موږ خو مسلمان شوي ایمان هم راوړی. واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم، او چې خپلو د مشرانو شیطانانو سره به ملو شو هغوی ته به یې ګورې ستاسو ملګري. هلکه تاسو چې مسلمانانو سره کښېنئ او منځونه ورسره کوئ او جنګونو له ورسره ځئ، فانا نحن مستهزئون، ټوکې به پورې کوئ، خاندو به پورې چې هغوی دوکه کړو او دا ورته ووایه چې ستاسو ملګري یو، حالانکې موږ د مسلمانانو ملګري نه یو. دړه نه کافر او د خولې نه به د ایمان او د اسلام او د شریعت خبرې کول، منځونه به یې کول او جنګونو جهادونو له به تلل. نو په دې جهاد د بنو المصطلق کې منافقین، نو یو موقع کې د یو حوس په غاړه د یو مهاجر او د یو انصاري جګړه راغله. مهاجر لګي شو او انصاري یو څپېړه، نو په دې باندې مهاجر چغې، هغه انصاري چغې کړې یا للانصار، ای انصار راشئ زما مدد وکړئ. مهاجر چې دا خبره اورېده هغه وی یا للمهاجرین، ای مهاجرینو راشئ زما مدد وکړئ. مهاجر له مهاجرین رالل او انصاري له د مدینې خلک رالل انصار. چې حضور پاک دا آواز اورېد وی دا څه چل دی؟ وی دا صاحب د مهاجر او د انصاري جګړه راغله، په اوبو باندې د اوښ په اوبو کولو جګړه راغله. وی بیا وی مهاجر مهاجرینو ته چغې ووالې او انصاري انصارو ته چغې ووالې. د یو ملګري رالل د بل هم رالل، حضور پاک په هغې خفه شو. ما بال دعوى الجاهلیه دعوها فانها منتنه. وی دا د جاهلیت چغې ولې وخې؟ دا خو د جاهلیت خبرې دی چې خلک یو قوم ځان له رابلي او بل قوم ځان له رابلي. د قومونو جګړې دا د جاهلیت خبرې. جنګ او جګړه که کوې هغه د اسلام او د کفر په نوم، د قومیت په بنیاد باندې. دا قومونه خدای صرف دې لپاره پیدا کړي دي چې خلک یو بل وپېژني. چې د پنجابي او د پښتون او پښتنو کې د بیا د فلانکي قوم سره تعلق لرم او دې یوسفزی دی او دې فلانکي دی او دې فلانکي دی. دا د قومونو قرآن شریف کې الله فرمایي وی دا مې دې لپاره دا قومیتونه جوړ کړي دي لتعارفو چې تاسو په یو بل وپېژنئ. فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، د خدای په نزد بهترین انسان هغه نه دی چې زه عربي او دا عجمي دی، زه غوره یم او دا ناغوره، زه پښتون یم دا پنجابی دی، زه غوره یم او دا ناغوره دی، زه سندي یم او دا پنجابی دی نو زه غوره شم او دا ناغوره شم. نه، د خدای په نزد غوروالی په تقوا. حضرت بلال رضی الله عنه دا پردی مسافر و د پردی وطن، د شکل نمتور، جامې به هم د غریب نه وی، پردی غلامو خو چې تقوا پکې وه، پرهیزګاري پکې وه، نو قسم دې د مکې د لویو لویو سردارانو نه د خدای په نزد بهتر دی. فضیلت په قوم نه دی. یو سړی د کمزوري قوم سره تعلق لري، عبادت یې وکړه، خدای ته ځان نږدې کړه، دی د غټ سردار نم چې هغه کې دین نی، د هغه بېدینه غټ سردار نم د خدای په نزد. نو حضور پاک په غصه شوي، دا خو د جاهلیت خبرې دي. قرآن شریف کې الله فرمایي تعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. یو بل سره چې امداد کوئ په نیکۍ کې وکړئ، په تقوا په پرهیزګارۍ کې وکړئ، په ګناهونو کې به یو بل سره مدد نه کوئ. اوس هم ډېر خلک د یو قوم سړی چې پاسي دا قوم ملګري ورسره ودرېږي، په ګناه کې مو سره ودرېږي. هلکه زه جنګ له ځم، راځه زه در سره ځم، زه د پلانکي مرګ له ځم، نه قوم والا ورته ځم در سره ځم. نه، په نیکۍ کې ودرېږه یو بل سره، په ګناه کې به یو بل سره نه ودرېږه. نو حضور پاک اعلان وکړ وی ما بال دعوى الجاهلین، وی دا د جاهلیت چغې ولې وهئ چې مهاجر له مهاجرین راځي او انصاري له انصار راځي. نه، د قومیت په بنیاد یو بل سره مدد کول او د قومیت په بنیاد یو بل سره جنګ کول دا ګناه ده. وی دعوها فانها منتنه، وی دا د ګناه خبرې مه کوئ چې مهاجر دې ځان له مهاجرین راغواړي او انصاري ځان له انصار راغواړي. وی دا بدبویه خبره.
زما رونو دو سیزونه دي، یو ته نیکي او یو ته ګناه. نیکي خوشبویه ده او ګناه بدبویه ده. لکه دلته کې چې څنګه ګلاب خوشبویه ده او ګندګي نجاست د چرګې او یا د انسان یا د حیوان هغه بدبویه کوي. موږ ته خو د دې نه خوشبویه او بدبویه راځي. دارنګې رونو دا نیکي چې ده دا خوشبویه ده، خوشبویه دا دې نه فرشتو له خوشبویي ورکړي، خدای له ته خوشبویي ورکړي. او چې څومره ګناهونه دي بدبویه ده. ګورې ګناه هم داسې بدبویي کوي لکه ډیران چې څنګه بدبویي کوي. یو حدیث پاک کې راځي چې انسان دروغ وایي. نبی علیہ السلام فرمایي اذا کذب العبد، سړی دروغ وایي د دې دروغجن د خولې نه بدبویي دي. تباعد عنه الملک میلا، نو فرشته د ده د دې خولې نه یو میل تښتي. دې چې دروغ وایي اذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. ته چې دروغ وایي د دې دروغو نه داسې څخه بیندي لکه ډیران چې یو میل ته فرشته لري تښتي. دا دروغ بدبویي. په دې سفر کې حضور پاک را روانو چې مدینې ته رانږدې شو، نو صحابو ته یو څخه بوی را باندې ولګېد. داسې بوی را باندې ولګېده چې داسې بوی را باندې چېرته نه لګېدلی. بېشک په دې علاقه کې خو څه مرداره دي، بعضې وخت کې چې د مردار شی پروت دي د هغې نه بدبویي ځي. نبي علیه السلام ویلی چې د منافق مړ دی، چې د منافق مړ دی او دا بوی د هغه د هغه روح دی. صحابه غږونه که پته نه وه چې مدینې ته راورسېدل، معلومات یې وکړل، نو په هغه ټیم په مدینه کې یو لوی منافق مردار شوی. دا دې ګوره د منافق د روح نه بوی دي. یو حدیث کې راځي چې نیک سړی کله مړ شي دا روح فرشتې راوالي او د جنت نه ولا ښکلی کفن راوړي خشته، نو په کفن کې ونغاړي، نو دا روح بر اسمان ته وړي اندراج دپاره علیین ته ځي. نو چې بر اسمان ته اندراج وړي نو په دې لاره فرشتو باندې خوشبویي لګي. دا فرشتې دعا درته کوي، وی خدای الله وی دې سړي له خو جنتونه ورکړه، نن د ده د وجې په موږ خوشبویي ولګېدل. او فرشتې په دې فضا کې خوري دي، د خدای نه سوال کوي چې خدای دا روح په موږ راوله. نورې فرشتې وي الله دا روح په موږ راوله، د دې روح نه خوشبویي ده. او چې کوم سړی بدعملی او دې مړ شو د روح نه بدبویي ده، نو فرشتې خدای نه سوال کوي خدای په دې لار خو دا روح د ده مه راوله، نمبر اندراج له روان یا خدای په دې طرف خیمه راوله او خیرې ورته کوي فلان کې خدای دې خوار کړه، خدای دې هلاک کړه. که تا ګناه نه وې کړې نو نن به ستا د روح بدبویي په موږ نه لګېده. یو بل لوی محدث دی یو روایت نقل کوي، وی چې کله انسان د ګناه اراده وکړي، بلې زړه کې د ګناه اراده وکړي، دا فرشتې پې پیښي کرام الکاتبین هی طرف ته نیکۍ والا فرشتې ناستې دي، هغه فرشتې چې ستا نیکۍ لیکي. ګس طرف ته هغه فرشتې ناستې دي چې ستا ګناه لیکي. دوی ته څه پته لګي چې د دې انسان په زړه کې د ګناه سوچ دی او د دې انسان په زړه کې د نیکو سوچ دی. چې انسان په دې زړه کې د نیکۍ اراده وکړي نو دا فرشتې لیکي، او که دې د ګناه اراده وکړي نو دا فرشتې لیکي. دې ته څه پته لګي. سفیان ابن عیینه لوی محدث دی، هغه وایي چې دا سړی د نیکۍ اراده وکړي نو د دې زړه نه خوشبویي بار راوځي. نو فرشتو ته پته ولګي دا خوشبویه د وجې نه چې ده د نیکۍ اراده کړې ده نو نیکي ولې ولګي. او که دې په دې زړه کې د ګناه اراده وکړي د دې زړه نه یو څخه بوی اوچت شي، فرشتې پې پوه شي چې دا بوی خو د ګناه دی، په زړه کې د ګناه اراده کړې ده نو هغه ول هغه ګناه ولګي. لکه څنګه چې یو سړی د هغه اګرمي وکړي او د دې خولې نه څخه بوی په اګرمي سره راوځي، دقه رنګې زما وروڼو د معدې دا بوی په مونږ خراب او دغه لګي بدبویه لګي، د ګناه بوی دا په فرشتو باندې بدبویه لګي. هغې ګناه او نیکي د هغه خوشبویه او بدبویه نه معلومه. یو بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وایي څخه بوی را باندې ولګي. یو په یو موقع فرمایي صحابه ورته وایي صاحب دا بوی د څه دی؟ وایي تاسو لږ بارو دی، وایي دغه د منافقین لګیا د مسلمانانو غیبت کوي، وایي دا بوی د هغې. صحابه چې باندې لاړل واقعي منافقین لګیا ورسره کېناست، هغې د مسلمانانو غیبت کوي.
نو ګوره که څوک غیبت کوي یا څوک دروغ وایي او یا څوک ګناه کوي نو د هغې نه یو څه بوی ځي چې په هغې مونږ نه پوهېږو خو پیغمبر پرې پوهېږي علیه السلام یا د کشف خاوندان پرې پوهېږي او یا فرشتې پرې پوهېږي ګناه دومره خطرناک شی دی څنګه په ظاهر کې د دې مادي څیزونو خواص دي هلکه د دې چې دا خاصیت دی چې دا ګرم دی او دا یخ او دا خوشبویه دی او دا بدبویه دی دارنګې چې دا کم روحاني څیزونه دي غیر مادي د دې خپل خاصیات دي د نیکۍ خاصیت یخ دی یخ د ګناه خاصیت ګرم ګوره حدیثو کې نه راځي حدیثو کې چې نبي علیه السلام دعا کوي څه وایي اللهم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد خدای زما دا ګناهونه په اوبو باندې پاک کړي په واورې ووینځې او په ګلې باندې ووینځې نو علما خو یې نورې معنې هم کوي یو اسانه معنی دا ده چې د ګناه خاصیت ګرم دی ګرم لکه څنګه چې ظاهري وجود ګرم شي او خلک پې د پاسه اوبه اچوي ګوره تبې والا باندې خلک اوبه اچوي که نه یا د ګاډي انجن ګرم شي نو خلک پې د پاسه اوبه اچوي که نه اچوي نو څنګه چې ظاهري ګرمي اوبو لرکې دا قرنګې چې کومه روحاني غیر مادي د ګناه تاو دی هغه به هم په الله ته سوال کوي چې خدای په اوبو او په ګلې او په واوره باندې راله لرې نو د ګناه خاصیت ګرم شي یو بل څنګه ظاهري شي خوشبویه او بدبویه دی دارنګې نیکي او د نیکۍ خاصیت دا دی چې دا خوشبویه ده او د ګناه خاصیت دا دی چې دا بدبویه نو حضور پاک صحابو ته فرمایل وی دعوها وی دا چغې مه انها منتنه وی دا خو بدبویه خبرې دي عبدالله ابن ابی خو د مدینې و هغه ته چاهل وی د مهاجر او د انصاري جګړه ده مهاجر نه کې شو انصاري یو هغه ته خو مکمله وشو دی خو منافق و وی ګوره که نه ما درته نه وي چې دا مهاجرین مه پرېږدی کلي کې م پرېښودل او عیاذا بالله ډېرې سپکې خبرې وکړې وی ساربم کړل ساربم اوس په موږ راولګېد اوس موږ وایي ملګري ورسره نور هم ودرېدل او که نه دا خو پوه نه شو نو عبدالله ابن ابی د خولې نه یو خبره وله وی لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وی داسې کار دی چې دا مهاجر ډېر ذلیله خلک او موږ د مدینې خلک ډېر عزتمن یو نو چې مدینې ته لاړ شو نو دا مهاجر به وباسو حضور پاک او دا ملګري به یې غونډ وباسو چې دی خپل وطن ته مه کېږي یو صحابي راغی او نبی علیه السلام ته یې وی صاحب عبدالله ابن ابی خو داسې خبره کوي چې موږ عزتمن یو او دا مهاجرین ذلیله دي او که مدینې ته لاړو دوی به وباسو نبی علیہ السلام فوراً عبداللہ ابن ابی پسې سوال جواب ولېږه او راویې غوښته وی تا دا خبره کړې هغه وی قسم په خدای که مې دا خبره کړې دروغ یې او قسم مې وخوړ نو حضور پاک د هغه قسم ته وکتل هغه صحابي ته وی ګوره ما ته دې دروغ ووې او د قوم په یو مشر دی الزام ولګاو صحابي وی خدای بس پریشانه شو ځکه چې هغه قسم وخوړ او قسم چې د پیغمبر په مخ کې وخوري خو د خدای په نوم خو پیغمبر اعتماد کوي وی لږ ساعت تېر شو نو وی نبي علیه السلام ما پسې ستا دی راولېږه وی زه یې غوښتم وی ما ته یې وی خفه کېږه ما خدای په قرآن کې ستا تصدیق وکړو د عبدالله ابن ابی تکذیب یې وکړ هغه قسم په دروغ خوړلی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کې پته ولګېده چې ده خو دا خبره کړې ده خدای په قرآن شریف کې فرمایي چې دوی دا خبرې وکړې لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل حضرت عمر راغی وی صاحب حکم راته وکړه چې د دې منافق دا سر په توره وګوره هغه بهادر انسان و تیار تابعدار ناست دی وی حکم وکړه چې دا سر دې ووهه نبي علیه السلام وی نه غږ به ورته نه کړي بیا به سبا خلک وایي چې مسلمانان خپل ملګري وژني نو مولانا ادریس کندهلوي رحمت الله علیه په سیرت مصطفی کې یو ډېره ښکلې خبره لیکلې ده وی عبدالله ابن ابی پسې عمر پاسېدلی وجه خو وی صرف د مسلمان جامع اغوستې وه د صحابو شکل یې جوړ کړی دننه منافقو ظاهري شکل یې د صحابو جوړ کړی ظاهري شکل د مسلمان یې جوړ کړی وی د مسلمان شکل او جامع د مرګه بچ کړي یعنی حضور پاک دا وی چې ظاهر کې شکل زما دی نو که اوس موږ وجنو دی نو خلک وایي چې خپل ملګري وژني دا موسی علیه السلام چې کله د فرعون نه روان شو او بني اسرائیل ورسره دي
او د دریاب نه پورې وت او فرعون سره ده خپل لښکر خدای په دریاب کې غرق کړ. نو یو سړی د فرعون په قوم کې هغه به د موسی علیه السلام پېښې کولې. جامې به د موسی علیه السلام په شان راکړې، د هغه په شان سپلی به یې پخ کړو، د هغه په شان لباس او پټکې وغیره او د هغه په شان ګیره او د هغه په شان به ګرځېده، پېښې به یې کولې. نو ټول فرعون لښکر هلاک شو، دی پکې بچ شو. نو موسی علیه السلام الله ته رجوع کړه، وی خدایه چې راته کوم سپېره تنګ وبه دې پرېښود، زما ټوکې خو به ده کولې، خلک به یې ځان ته راغونډول او خلک به یې خندول او زما جامه او شکل به یې جوړ کړی، نو چې د چا نه تنګ وم نو خدایه دې پرېښود. الله وی ستا جامې اچولې وه، نو ما له حیا راغله چې یو سړي ظاهر شکل ستا په شان جوړ کړی دی او جامې هم ستا په شان جوړ کړې ده او زه به له سزا ورکړم. ما له حیا راغله. وروڼو ګورئ تاسو ته هم زه وایم موږ مسلمانان یو او خدای موږ له ډېر ښکلی پیغمبر مبارک راکړي، نو موږ نه هم پکار دی چې موږ د حضور پاک مبارک په شان جامې استعمال او د حضور پاک په شان شکل ځان نه جوړ او د حضور پاک په شان اوکړه وړه د هغې په شان کردار او د هغې په شان لباس ځان نه جوړ. خلک د انګریز په لباس نن فخر کوي، هغسې جامه اچوي چې د انګریزانو په شان دی او هغسې شکل جوړوي چې د یانو شکل دی. قسم دی چې د حضور پاک شکل د خدای ته خوښ و، ځکه خو هغه له هغسې شکل ورکړي، نو موږ نه بچ کړو. نو حضور پاک حضرت عمر ته فرمایل، وی عمره وی ظاهر کې شکل زمون دی د صحابو دی، نو خلک وایي چې مسلمانان خپل سړی وژني، غږ ورته مه کوئ. چې نبي علیه السلام مدینې منورې ته راغی، د دې عبدالله ابن ابی زوی دی، هغه سوچه مسلمان، د هغه نوم هم عبدالله دی. هغه راغی حضور پاک ته کېناست، وی صاحب یو خبرې له راغلی، وی وایه، وی زه خبر شویم چې تا زما د پلار د مرګ اعلان کړی. وی نو بیا نو وی که زما د پلار د مرګ اعلان دې کړي نو صاحب ما ته ووایه چې زه لاړ شم او پلار مړ کړم او سر یې راوړم او ستا په خپو کې وغورځوم، دا بل چا په لاس یې مه وایه، زه پوه شوم زما پلار پوه شو، اوس به زما د پلار سر ستا خپو کې پروت. حضور پاک په تو فرمایل چې نه، ما خو ستا د پلار د مرګ اعلان نه دی. نو دې سره د هغې اعلان دا پلار یې په اس باندې سور عبدالله ابن ابی دا زوی ورته لار کې ولاړ، اس یې کلک ونیو، وی بابا را کوز کوزېږي او د دې مرۍ نه یې کلک ونیو، د دې ګریوان او توره یې ورپسې راواخېسته. پلار ورته وایي بچې ته زما زوی نه؟ وی یم. او د دې پلار او زوی یو بل سره ډېره مینه وه. ځان ته دې عزتمن ویلي، تا ویلي دي چې که مدینې ته لاړو زه عزتمن یم او حضور پاک د هغه ملګري ذلیله دي، ستا به وباسو ریدونه. ځان ته د عزتمن او حضور پاک ته ذلیل، بابا ډېر راته ګران دی، زما پلار یې خو قسم په خدای که د حضور پاک نه راته ګران دی، راته ستا نه ګران دی. وی اوس به وی چې زه ذلیل یم او حضور پاک عزتمن دی، هله دې پرېږدم، او که دا نه وی دغه توره باندې دې سر وه. وی زه ذلیل یم او نبي علیه السلام نوم یې واخلې چې هغه عزتمن دی. وی بیا ووایه، وی زه ذلیل یم او حضور پاک عزتمن دی. وی بیا ووایه، وی زه ذلیل یم او حضور پاک عزتمن دی. وی زه په مخه دی مسلمان چې مسلمان، ابا د خدای او د رسول په مقابله کې بیا پلار نه وي، نه به پلار پېژنې، نه به رور پېژنې، نه به ښځه پېژنې، نه به تربور پېژنې. د بدر په جنګ کې چې کله مبارزه کېده د یو بل سره جنګېدل، د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی دی عبدالرحمن
میدان ته راووت او توره لاس کې اوچته کړه او چغې وواله هل من مبارز شته چې څوک زما مقابلې له راوځي دا به یو میدان ته ورتل فرضونه به یې کول عام جنگ به وروسته شروع کېد هل من مبارز شته چې زما مقابلې له څوک راوځي چې دا اواز یې وکړ حضرت ابوبکر صدیق آواز واورېد نو د زوی اواز خو پېژندلی کېږي چا نه تپوس وکړو وی دا اواز د عبدالرحمن خو نه زما د زوی وی جي دی بس تورې له شړنګ ورکړه او منډه یې وی تاسو مه ورلې زه ورځم حضور پاک کلک د مټه ونیوه وی ابوبکر ته به نه ورځو بل څوک د میدان ته ورسي د صحابو خاصیت دا او د مسلمان خاصیت به دی چې د خدای او د رسول په مقابله کې به نه زوی پېژني نه به ورور پېژني نه به تربور پېژني نن موږ څه کوو نن موږ د رور او د تربور د پلار او د زوی د خاطره خدای او رسول پرېږدي نه مو دې پرېښی رور سره او تربور سره خلک پردي مرګ له نه ځي ولې ګناهګار دی قومي سره خلک مرګ له نه ځي والو ټکولو له ورسره نه ځي پردي عزت اخیستو له ورسره نه ځي نو دا د خپل قوم چې خدای او رسول دې پرېښود د قوم سړي سره قوم نه ودرېږي دې ته دا ورته نه وایي چې هلکه ګورې که په نیکۍ کې خو د سره ودرېږم او په ګناه کې د سره نه ودرېږم نه که هغه نیکي کوي او که ګناه کوي بلکې عموما زموږ جګړې خو د ګناهونو جګړې وي نو قوم سره ولاړ دا سخت جرم دی او سخته ګناه صحابو دې ته نه دي کتلې دی زوی دی او کافر دی بس دا سره ختم دا زوی دی دا پلار دی دا منافق دی دا کافر دی توره ورسره مخامخ نشته خدای او رسول د هر چا نه مخکې دی نو زمارونو په دې جنګ کې یو خدا واقع پیښ یو واقع په دې جنګ کې بله پیښه شوې ده ډېره عجیبه واقع ده او ډېره خطرناکه واقع ده په دې جنګ کې د حضور پاک مبارک سره په بیبیانو کې حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها او یو ورسره حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها د حضور پاک په دا مبارک عادت و چې کله به هم په سفر ته بیبیانې ګړې وې نو قراندازي به یې وکړه نو چې د چا نوم به په پچه راوخت هغه یې ځان سره بوتله بیبي عایشه صدیقه فرمایي وی په دې جنګ کې زما نوم راوخت او د ام سلمې رضی الله تعالی عنها نوم مونږ یې ځان سره بوت چې واپس راتلل نو په یو ځای کې دمه و ځکه د شپې به یو ځای کې دمه کول چې دمه یو ځای کې وکړله صحابه مو د شوخانې او تړل خیمې ښخې کړې عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی دما خو عمر کم نو عمره نو وی ما دا چلو که چې د لاړم او د سماتي ده صحرا کې لرې ښځو له به یې ځان له ځای مقرر کړه چې که زنانه او د سماتې کې هغه طرف کړه اخوا به سړي ده او د سماتې له لاړم شپه وه چې واپس رالم نو وی زما یو امیل و رانه غورځېدلی په لاره چې ته پروت یم وی پکار دا وه چې ما حضور پاک ته ویلي چې د الله رسوله ما نه امیل پروت دی زه د امیل ګورم یا صحابو ته ووایه چې د امیل وګورئ وی ما دا خبره ونه کړه وی ما وی چې ده خو په دې لاره پروت دی او چې زه د اودسماتې ځای له لاړ شم واپس راځم نو د امیل به پیدا کړم او زر به راځم اودسماتې له به مونږ لرې تلو وی چې لاړم امیل مې کته او وی زه چې په کوم اوښ باندې سورېدلم د لرګي یو غټه ډولۍ به وه وی زه به هغه ډولۍ ته وختم
نو ای صحابه با هغه ډولۍ اوچته کړه او په اوښ د پاسه به کېښود او یې ښځې داسې دا هغه وخت و چې زمونږ ډېر واړه واړه وجودونه و ډوډۍ نه وه نو چې د په څلورمه پنځمه ورځ باندې وړی ډوډۍ میلاو شوه او هم یو وړی دوه وه وی وجودونه هم ډېر واړه وی زه لاړم عامل مې طلب کوم او دې کې نبي علیه السلام اعلان وکړو چې ځای چې ځو وی صحابه خو د لرګي ډولی وه غټه درنه هغوی هغه ډولی اوچته کړه او په اوښ یې کېښوده او د هغوی دا ګمان و چې ګنې عایشه پکې ده دا ډو هغوی وی سوچ ورنه کړه چې دا ډولی سپکه ده او دې کې به داني وی هغوی پې ځکه پوه نه شو چې زما وجود راکوټې او دا هغه خلک وو چې زما په ډولی باندې مستقل مقرر وو لکه زما ډولی به د اوښ نه دوی کوزوله او زما ډولی به بیا اوچتوله او په اوښ به دوی کېنوله نو بس هغوی خو ډولی اوچته کړه او قافله روانه شوه وی چې زه دغه راوخته نور راوخت نو زما میل پیدا شو وی میل مې راواغېسته وی چې زه رالم ومې کتل قافله تلې د خدایا اوس په کوم طرف لاړه شم وی ما لکې سوچ کو چې راشه دا کوم ځای کې مونږ شپه تېره کړې ده زه به دلته سم کېنم نو بل منزل کې به صحابو ته پته ولګي زما ډولی به کوزه کي چې زه پکې نه یم نو حضور پاک به خبر شي نو ما پسې به څوک راولېږي وی زه په هغه ځای کې کېناستم او څملاستم وی دې کې خوب راګوزه شو نو د حضور پاک به دا طریقه وه چې یو څو کسان صحابه به د لښکر نه وروستو را روان کړي چې تاسو مونږ پسې لږ وروستو راځئ ولې هسې نه د شا نه څوک حمله را باندې ونه کړي یو صحابي و حضرت صفوان رضی الله عنه وی هغه په خپل اوښ را روان وی چې راورسېده او زه یې ولیدم نو زه یې وپېژندم ځکه چې د حجاب د پردې د آیاتونو نه مخکې به ده زه لیدلم پردې حکم نو نازل وی چې زه یې ولیدلم زه یې وپېژندم وی ده وی انا لله و انا الیه راجعون چې دا یوازې دلته څه کوي وی زه د ده په دې انا لله راویښه شوم وی زما د قسم د الله په ذاتي بیبي عایشه وی که د دې صفوان نه به د دې انا لله نه بغیر ما بله خبره اورېده وی بهر کې اوښې سملاو او چې اوښې سینګ سملاو نو د اوښ په دې کونډۍ باندې خپه کېښوده چې دې ټوپ ونه وای او زه پاڅېدم څادر مې په ځان برابر کړ او په اوښ د پاسه سوره شو اوښ روان کړه او د غرمې وخت و چې نبي علیه السلام یو ځای کې دمه کړې وه هلته ورورسېد حضور پاک ته مې الوی چې صاحب دغسې واقع ډېره مدینې منورې ته لاړ په مدینه کې منافقانو په بیبي عایشې صدیقې الزام عایشه صدیقه فرمایي وی زه درته نه نیم خبر وی زه هسې ناجوړه شم په مدینه کې بیماره وی نور راته پته نه لګي دا هم په دې سفر کې دا واقع پېښه شو بدن المصطلق والا سفر وی نور زه خفه نه وم خو نبي علیه السلام به نور کله چې ما سره کومه مینه نه کوله نو هغه مینه نه کوله او چې کومه خوش طبیعتي به یې را سره کوله هغه یې نه کوله وی زه بیمار وم صرف دومره به راغې ما نه به یې تپوس کړو کیف فتیکم څنګه یې وی ما ورته چې صاحب ښه وی بیا به ووایي چې ما ته نوره پته نه لګي چې څه مسله ده نو یې زما رشته داره وه ام مستح وی هغې ته ما وی چې اودسمات یې لږ وی دا هغه زمانه وه چې د مدینې خلکو به په کورونو کې نه ښځو اودسمات او نه سړو د ښځو ځان له ځای مقرر و چې هلته به اودسمات یې لځي او د سړو ځان له ځای مقرر مدینه کې په کورونو کې د هغې رواج ده چې په کور کې دننه به اودس نه ماتو نه سړو نه ښځو هر چا خپل رواج نو وی ما دې ام مستح ته وی چې ده چې زه د اودسمات یې لږ وی دا را سره شو ما هم برقه په سر کړه غټ پړونی و دی وی لاړو اودسمات یې وی چې واپس راتلو نو دې ام مستح تینده کړو دغه یې خوړه را پرېښوده نو زوی ته یې خیرې وکړې چې ته عیسه مستح دی خدای حلال وی بیا دغه راوخوړه بیا خیره وکړه
بیا ډغه راوخوړه بیا خیر وکړه وایي ما ورته ویې نو 70 رجلا شهد بدر دا څه کوې ستا زوی خو بدري دی د بدر صحابي دی نو ته بدري ته خیرې کې دا زوی مې ستا بدر او د بدر کې چې چا شرکت کړی دی د خدای په نزد هغه ډېر بهتر دی ځکه یو ځل حضور پاک نه جبریل علیه السلام تپوس وکړو وی کیف تعدون اهل بدر فیکم وی اهل بدر ستاسو څه خیال دی چې څنګه خلک نبی علیہ السلام ورته وی په ټولو مسلمانانو کې هغه خلک چې بدر کې شرکت کړی دا بهترین خلک نو جبریل ورته څه وی وی کومو فرشتو چې د بدر په غزا کې شرکت کړی دی په ټولو فرشتو کې هغه بهترین فرشتې وکذلک من شهد بدر من الملائکه نو بی بی عائشہ ورته وی دې مور ته چې ستا زوی خو بدري دی بدر کې شریک دی نو تا هغه ته خیرې کې نو مور یې راته وی چې تا ته څه پته لګي قمقلې ته څه خبره مې چې ولې وی چې دا زما زوی خو په تا الزام لګوي مې چې دا څه الزام وی چې دغه ستې بدنامه کړلې وی چې کور ته راغلم مرض مې نور زیات شو دا څه شو دا چې نبی علیہ السلام څو ورځو نه کور ته راځي او ما سره هغه تعلق نه ساتي چې کوم مخکنی دی دا خو دا وجه ده وایي چې دې کې حضور پاک کور ته راغی وایي ما ورته چې صاحب مور کره لاړه شه وایي ما مطلب دا چې مور کره لاړه شم چې معلومات دی وایي مور کره لاړه شه وایي حضور پاک مبارک له اجازت وایي مور کره لاړه وایي چې مور له لاړم وایي مور ته مې چې مور دا څه مسله ده وی ما ته چې بچې مه خفه کېږه هېڅ فکر مه کوه هېڅ هم نشته وی ما چې نه ما پوهېږه وی راته صرف دومره وي چې بچې خیر دی چې کومه ښځه ډولی وي که نو د خاوند خوښه او بنې هم وي نو خلک به ورسره خبرې کوي بنې هم خبرې کوي او وی ما چې ښه ده خبرې جوړ ما پسې کېږي وی ما ته وی چې په ځان پلار کا خدای به خیر کړي وی میں چې مورې نبی علیہ السلام د خبرو نه خبر یو میں چې پلار مې ته خبر دی ابوبکر یو بس جړه په جړه وی ټوله شپه مې وجړل او په دې شپه کې ما د خوب رانجه م وانچول رانجه څونه معمولي شی دی د خوب رانجه دا چې ما په دې شپه کې پټې خوبه منل او یو شان جړم او سار روز مې ټوله په جړه کې تېره خدای پاک دا څه دي دا خو زما یوازې ذات نه دی که په ما چا غلط الزام ولګو زما پلار لاړ بدنام شو تباه حضور پاک ته لوی ضرر دی ځکه د نبي علیه السلام مبارک ته زما د وجې دا څه مسله دی کې نبي علیه السلام ډېر پریشان میټینګ یې راوړ حضرت علي راوغوښته علي صاحب ته وایي چې علي څوک حضور پاک انتہائی پریشان او په دې کې مرکزی کردار د عبدالله ابن ابی هغه ته به خلک راغونډېدل او دا پراپیګنډې به یې کولې بهر کې علي صاحب سره مشوره وکړه وی څه چل علي صاحب ورته وایي وی د الله رسول ولې فکرمند دی النساء سواها وی ښځې د دې نه علاوه ډېرې زیاتې دي له ښځې نه کې دي وی خیر داسې کار وکړه چې د کور تا کومه وینځه بریره هغې نه تپوس وکړه خبره ته پوره ووایي حضور پاک حضرت بریره راوړه بریرې ته په دې عایشې پوهېږې چې دا څنګه ده بریرې ورته ویل د الله رسوله قسم مې دې په خدای وي که زه په عایشه کې په دومره عیب پوه شوی دونه عیب پکې نشته او وی ما ته داسې معلومه ده عایشه لکه زرګر ته چې سره درسنګ معلوم هېڅ غلطي پکې نشته صرف یو شی دی چې عمر یې کم دی نو کله اوړه واغږي دا تیوده شي نو چې یې راشي هغه اوړه وخوري دا یو بې پروا عمر کم دی بې پروا نه څه بې پروایي کې شوي بی او باقي پکې غلطي نشته بیبیانو نے تپوس کو اسامه ابن زید نے تپوس کو د کور خاوند دی د حضور پاک د رئیس وی دی وی ستاسو خیال دی وی صاحب رسولو درو ټوکړه ما ته پته نږدې نه راته معلوم بیبیانو نے تپوس کو حضرت زینب بنت جحش
دا سنوري بيبيان چا د پیغمبر علیہ السلام زړه ته کتل نو هغه ته به وي چې صاحب ولې پریشانه کېږي بس پرې کې د نورې ښځې نه کېدي حضور پاک میټینګ راوښود صحابه په مدینه منوره کې او ډېر صحابه کېنول وایي زه څوک یم زه خو ډېر پریشانه یم په ما خو ډېر لوی ټینشن دباو دی او بیا فورا حضور پاک د عبدالله ابن ابی نوم واغېست وی د دې سړي نو ما څوک خلاص کړي دې خو ما ته هر قسمه تکلیف را رسوي او حتی چې زما په بیبي باندې د ظالم الزام ولګوي او یې څوک چې د چا الزام یې ولګاو هغه صحابي ما ته معلوم هغه صحابي غریب په کور کې به ناست و جړل به هغه به داسې جړا کوله چې عادته نشم ویلی وی دی خو زما کور ته ما سره زما نه بغیر نه داخلېږي ما ته صحابي معلوم دی ما ته خپله بیبي معلومه ده او دی کمبخت چې دی نو زما پرې نه ښودم نو زما په کور کې دنې په ما الزام ولګه سعد بن معاذ رضی الله عنه د اوس قبیلې سردار پاڅېده هغه وی صاحب ما ته حکم کوه که زمونږ د قوم نه چې دی اوس مردار کړم مړی او کس د دې خزرجیانو نه نو مې کېدله مړه دا خبره لږ ده خزرج د قبیلې یو سردار و سعد ابن عباده په هغه باندې ولګېده هغه وی ته داسې مه وایه که زمونږ د قوم نه مونږ به وجنو ته به څنګه وجنې هغوی دواړه یو بل سره په جګړه هم شو بیا علیه السلام نبی علیه السلام مسله دفع راغی حضور پاک بی بی عائشې ته تپوس یې وکړو د عایشې صدیقې د مور نه ام رومان نه وی عایشه څه شوه وی صاحب هغه ناسته ده کور ګوت وی څه حال یې دی وی ستا د کور نه چې کله راغلی ده هغسې په جاړه ده اوسه پورې جاړي اوښکې نه دي تللی شي او ستا د کور نه چې په کومه ورځ راغلی ده او ویښه ناسته ده هغسې ویښه ناسته بی بی عایشه صدیقه وی نبی علیه السلام راغی ما ته کېناست ما ته عایشې رښتیا راته پوره حال وایه رښتیا وی چې دا خبره څنګه نبی علیه السلام وکړه وی ما له غوسه راغله عمر مې کم مې چې د الله رسوله که زه درته اوس ووایم چې زه پاک یم هېڅ غلطي ما کې نشته نه یې منې زما خبره نه او که درته ووایم چې دا غلطي مې کړې ده نو اوس به یې ومنې خو زه تا ته اسم نه ویم اسم نه ویم صرف دا به ووایم د یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام پلار چې څه ویلي وو هغه ټکې درته ویم کله چې هغه ته خلکو ضرر ورسو نو هغه وی والله المستعان علی ما تصفون ای خلقه چې په ما ته هر څه تاسو وایې زما مدد د چا په لاس کې دی د الله بس زم دغه والله المستعان علی ما وی پاسېدم د حضور پاک نه او کېناستم بیا خدای ته پرې جواب وی ما ته وی زه ستا معامله خدای ته سپارلی شوې ده چې څه فیصله الله وی ما ویلې لکې چې الله ته زما مسله وسپارلی شوې نو خدای ډېر مستغني بادشاه سپته بنده خو زر خپله فیصله کوي د خدای فیصلې خو کله زر وي او کله رسته وي خدای ته زما فیصله وسپارلی شوه نو چې میاشت پس په فیصله کوي که کال پس پې کوي او که لس کال وی دا حالت و چې حضور پاک باندې وحی راغله وی چې وحی راغله نو وی د حضور پاک هغه حالت خو ماته معلومه وکړه وی دې درمیان کې ما یو ځل په مانځه ودرېدم وی چې په مانځه ودرېدم نو ما د سترګو په دې ګوټ کې کتل نو نبی علیہ السلام ما ته کتل وی چې کله ما په دې سترګو ګوټ کې ورته وکتل نو ما نه مخ واړه دومره پریشان وی دې کې نبی علیہ السلام باندې وحی راغله او د وحی کیفیت بدلو چې په سخته یخنۍ کې به د خولې به دی وی خولې به شروع شو وی چې وحی دې څنګه لاړه نو یې ما ته آواز وکړ چې عایشې دلته راشه وی لومبې خبره یې ته وکړه چې عایشې مبارک دې شي قد برأک الله خدای پاک قرآن شریف کې ستا د پاکۍ اعلان اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة ورزق کریم او پورا قرآن شریف کې خدای پاک
تقریبا لس دي که 12 آیتونه په سورت نور کې نازل کړ او الله د مسلمان نه ګیله وکړه قرآن شریف کې چې تاسو ته دا پته نه ده چې د پیغمبر مبارک نکاله به زه ګنده ښځه راولم پاکه بنام او چې تاسو دا خبرې واورېدې نو صحابو نه ګیله وکړه نو تاسو له دې خبرې رد ولې نه کوئ او تاسو ته پته نه وه چې منافقین دا خبرې خورئ نو چې منافقین دا خبرې خورئ نو تاسو دا منافقینو خبرې ولې ومنئ او قرآن کې فوراً الله اعلان وکړو الطیبات للطیبین د پاکو سړو سره پاکه ښځه لګي والطیبون للطیبات او د پاکو ښځو سره پاک سړي لګي نو چې پیغمبر پاک دی ښځه به د کوم ځای نه پلیته شي دا سوچ نه کوئ پر دې خبره ګوره الله قرآن شریف کو سختو الفاظو سره ګیله وکړه او بیا څه ووې چې دا چیل دام لګولې څلور ګوان دوس پیدا او که څلور ګوانې پیدا نه کړل نو رجم به ورکړو درې به ورکړو سنګسارو دا څلور ګوان دې پیدا کړي ګوان چا سره چې تحقیق شروع شو چا سره هم ګوان نشته هلکه تا دا خبره ولې کړې ده پلانکي کوله هلکه تا ولې کوله پلانکي کوله هلکه تا ولې کوله پلانکي کوله دریو کسانو ته خبره راغونډه شو یوه ښځه او دریو کسانو ته راغونډه او دغه حرامي عبدالله ابن ابی پکې بچ شو ځکه هغه باندې ثبوت نو هغه نه چې تا تپوس وکړئ فلانکې و خپلو سره څه نو درې کسان یو ښځه وه او دوه سړي هغې نه چې تپوس وشو هغې سره دا نو چې پلانکې ویلې وي د ثبوت ته سره څه دی هغه درې کسان هغه چې په دې جنګ کې هم نو په دې لاره کې هم نو په دې سفر کې هم شریک نو نبي علیه السلام هغې له بیا درې و سزا یې وله ورکړه دا یو واقع پېښ نو قرآن شریف کې الله فرمایي چې ظاهر کې خو دا خبره ښه نه ده خو په حقیقت کې د مسلمان دپاره دا د فایدې خبره وګرځېدله ولې د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها متعلق قرآن صفحې نازله کړه یو غون صورت د هغې په صفحه کې خدای پاک نازل کړ یو پکې دغه مستح چې و دا پکې شامل و حضرت ابوبکر صدیق د مور د ابوبکر د ترور لور وه او د دې مستح ټوله خرچه به ابوبکر کوله بس هغه قسم وخوړه نن نه پس به زه مستح له یو نوړی روړی نه زه اوس سره څه کوم او دا زما رشته دار دی او زما د لور په بدنامۍ کې د لاس دی نن نه پس به یو نوړی نه ورکوم الله قرآن شریف کې آیات را لیږي ولا یأتل اولی الفضل منکم والسعة چې کوم د فضیلت او د فراخۍ مالدار خلک دی قسمونه دې نه خوري ان یؤتوا اولی القربا والیتامه قسمونه خوري چې زه به نیکي نه کوم نوړی ډوډۍ به نه ورکوم الا تحبون ان یغفر الله لکم په دې خو د خدای بخي تا لا نه ده خوښه چې دله ډوډۍ ورکړي خدای دې وبخي نو حضرت ابوبکر نبي صاحب راوغوښته وی ابوبکر د مصطح نه دې قسم وخوړ یاره خود حضور پاک څومره رحم دل دی او د الله څونه رحم ضرر ابوبکر ته مو حضور پاک ته ضرر یې دواړو ته دی دواړو ته او بیا حضور پاک ابوبکر راوغوښته وی تا قسم خوړ چې مصطح له به ډوډۍ نه ورکوم قرآن کې الله وی بیا صاحب قسم مې خوړلی دی وی الله وی ستا دا نه ده خوښه چې الله دې وبخي دا ډوډۍ ورکړي وی د الله رسوله ولې مې نه ده خوښه چې ما وبخي نو وی ډوډۍ ورته واپس کړه وی با زما د قسم مې مات که کفاره به ورکوم مستح باندې به ډوډۍ نه باندې بیا ورته چالي دا واقع پېښه شو په دې سفر هغه عبدالله ابن ابی چې کوم د منافقانو سردار دی چې اولادی کې شریک و چې کله مړ شو زوی راغی حضور پاک له وی صاحب پلار مې مړ دی وصیت یې کړی دی زما جنازه به نبي علیه السلام او د حضور پاک کمیس به راوړی نبي علیه السلام کمیس ورکوي ځکه دا یو وخت حضرت عباس د کمیس ورکړی ای والا دا کمیس صحابو ته شه کمیس چا لولېږه ستا مبارک کمیس هغه منافق ولې ولېږه وی زما کمیس ولا فایده نه ورکوي پرېږدې دا ورکوم
جنازې له چې لاړ سنګ مخامخ ودرې جنازې ته او خلق ولاړ دي. حضرت عمر ورغی او نبي علیه السلام یې د لمن نه کلک ونیو. اتصلي على عبد الله، الله رسوله دومره بهادر دی ځکه قوم یې ټول ولاړ، زوی یې ولاړ او د هغې مخکې نبي علیه السلام د لمن نه نیسي. وایي ته په دې عبدالله ابن ابی په دې منافق جنازه کې پلانکې روزې دا نه دي ویل، پلانکې روزې دا نه دي ویل، پلانکې ابو جهل او عتبه او د مکې سردارانو دومره تا سره دشمني نه ده کړې لکه ده چې څومره کړې. د تورې دشمني اسانه ده خو الزام لګول او جامه ګنده کول دا ډېر کار په دې خبیثه جنازه کې. نبي علیه السلام ورته مسکی شو، وی اخر عني یا عمر، رسته شه رسته شه کوم پېژنم. بیا وله مخې له راغی د الله رسول مه کوه په دې خبیث جنازه. وی عمر رسته شه د ما پرېږده ګوره. وی تا ته الله نه دي ویلې چې که بخښنه ولا غواړې که نه غواړې نه یې بخښه. ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وی ما ته الله دام ویلی دی ان تستغفر لهم 70 مره لن يغفر الله لهم. او یا کرته ولا بخښنه غواړې نه یې بخښم. نو زه وله د او یو نه زیاته بخښنه غواړم که خدای یې بخښي. ګوره د حضور پاک رحم الله وی که او یا کرته غواړې نه یې بخښم نو زه وله د او یو نه زیاته غواړم. دا عمر رسته شو خو چې جنازه پې څنګه وکړله نو آیات نازل شو لا تصلي على احد منهم مات ابدا. دې نه پس به په منافق جنازه باس او د هغې جنازې سر څه شو د حضور پاک د ده په زرګاو قوم او څه کافر او څه منافقان خدای د هغه جنازې د وجې نه ټول مسلمانان کړل. دا عظیم واقع د تیمم حکم هم په دې سفر کې نازل. عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي او دا هم د دغه میل د الله زه دا مثلا دا میل نه پېښه شو هم دا میل نه پېښه شوه. وی زما میلو رانه رک شو. وی نبي علیه السلام صحابه پسې ګرځول چې دا میل ولره پیدا کړي. په دې کې د مانځه وخت شوبه نشته. حضرت ابوبکر پسې خلک لاړل چې ته وګوره عایشې ته د دې بیا امیل یې روک کړی دی او نه اوبه شته او نه ګودر شته نه خلکو سره اوبه شته او د مانځه وخت. وی حضور پاک ما سره خوا کې په دې کونډۍ سره څو دی اودو او ابوبکر پلار مې راغی وایي څه شي والم دلته. وی ما ته وایي چې حبست رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور پاک دې بند کړی او خلک دې بند کړی ولیسوا علی ماء ولیس معهم ماء. نه دوی سره خپلې اوبه شته او نه ګودر شته. او وی زه له قیدې ځکه نه شوم غزار ډېر سخت و چې مې حضور پاک به راویښ شي ودلې. وی دې کې نبي علیه السلام رستو راویښ شو خدای پاک تیمم آیت نازل کړ. ګوره شکر د الله حکمت دی. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا که یو ځای کې اوبه دي تیمم ووهئ. وی خلک رالل ما دې مبارکباد راکو چې مبارک دې شه ابوبکره ستاسو د وجې نه خدای امت ته خیر ورزو. دا دی که یو ځای کې څوک وي اول ته اوبه ني نو تیمم همارو دا قسمه مسائل واقعات تاسو به د دې نه څونه اندازه لګوئ چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په مختلفو موقعو باندې څومره تکلیفونه رسېږي. خالص د څه را وجې نه نه چا سره په سیاست کې جګړه بادشاه جګړه نه وه دنیوي سیاست، نه چا سره په ځمکه جګړه ده، نه چا سره په بادشاه جګړه ده، نه چا په کور جګړه ده، نه په بل څه جګړه ده. صرف او صرف په دین په شریعت او په اسلام د الله دین امت ته رسو. کفر ختمول بېدیني ختمول لګیا دی په بیبي باندې مې الزام راځي، پریشاني م ورته راځي، جګړې م ورسره راځي. خو ګورې مدد یې م خدای کوي. دا خبره به م ذهن کې اچوې چې مدد یې م خدای کوي. ګړی په ګړی مدد خدای کوي. مونږ له هم دقسې پکار دی. دا دین مونږ خپل نه دی ګڼلی. صحابو دین خپل ګڼلی، حضور پاک دا دین خپل ګڼلی و. مونږ دین خپل نه دی ګڼلی. زه چې څنګه مال خپل ګڼم او هغې دپاره جګړه
بچی خپل ګڼم جګړه ولګ، ښځه خپله ګڼم جګړه ولګ، کور خپل ګڼم جګړه ورسره ولګ. دین ما خپل نه دی ګڼلی، دین دپاره ما څه دین به موږ خپل ګڼو. څنګه چې د نبي علیه السلام او د هغې صحابو دین خپل ګڼلی و او د هغې دپاره تکلیفات، جګړې، هجرتونه، جهادونه هر څه کړي دي. که دین موږ کله خپل وګڼه که نه، الله وایي الیوم اکملت لکم دینکم، ستا دین ګوره دینکم واتممت علیکم نعمتي، نعمت کې ځان ته نسبت کوي او په دین کې موږ ته نسبت کوي چې دا ستاسو دین. نو که دین موږ خپل وګڼو داسې لکه په زوی خفه کېږم، په ښځه خفه کېږم، په لور خفه کېږم، په مال خفه کېږم، دارنګې زه په رسول الله خفه شم، په قرآن خفه شم، زه په دین خفه شم، زه د پیغمبر په بېعزتۍ خفه شم، زه د قرآن په بېعزتۍ خفه شم او زه د اسلام په بېعزتۍ خفه شم. هېڅ به م نه بیا او موږ دین خپل نه دی ګڼلی. الله یې دین زموږ خپل کړي. خدای زموږ په زړه کې د دین مینه واچوي. کومې قربانۍ چې دغه صحابه کړي دي، الله دې هغوی له اجر ورکړي، الله دې هغسې زموږ نه مو واخیستلی کړي. خدای دین امت ته ورسولی کړي. حضور پاک ټول امت ته الله صحیح مسلمانان وسوچه مسلمانان رب دې موږ د نبي علیه السلام په طریقو روان کړي او کوم تکلیفات چې هغوی د کوم اسلام او کوم دین لپاره کړي دي، خدای د هغه دین او اسلام زموږ په دې وطن کې راولي. الله مریضانو له شفا ورکړي، خدای قرضداران د قرض نه خلاص کړي، خدای څوک په څه فتنو مشکلاتو کې مبتلي هغه له په خوشحالو باندې بدل کړي. الله ټینشنونه زموږ په خوشحالو بدل کړي. خدای د مخلوق د شر نه مو ساتي، د بېعزت او د رسوایۍ ژوند نه مو ساتي، مشرانو مو وبخئ او خدای پاک چې کوم جمدي دراز عمرونه والا ورکړي او کشران هم خدای د فتنو او پروردګاره د لوفرو د زندګو نه محفوظ وساتي. د نبي علیه السلام مبارک شکل او د هغې جامه او د هغې به اخلاق موږ ته خوښ کړي خدای. آخر وخت کې په خپلې دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله. ګرم خوراک په پوکي حرامېږي؟ نه، نه حرامېږي ګرم خوراک، بلکل. یو هغه شی دی په پوکي خوراک نه حرامېږي، یو هغه شی دی چې هغه سړی په خپله څکي یا خوري، لکه پیالې چای، هغې له پوکې ورکولی شي د شریعت کې. یو داسې لوښی دی چې هغه تم څکې، لکه غټ جام دی تم هم وڅکې بل هم څکي، هغې له پوکې مه ورکوه، ځکه د بعض انسان د سا نه بل انسان نفرت کوي. یو سړی جومات ته نږدې وي، په کور کې ښځې زامن ورپسې په جمع مونځ کوي، نه راځي، عذر هم ني، دا نه دي پکار. ښه، دا مسله داسې ده چې تر څو عذر وي شرعي او دې په کور کې جمع کوي یا ځان له مونځ کوي، نو کولی شي او بغیر د عذر نه به دې خامخا جومات ته ځي. السلام علیکم، ویلکم ټو مولانا شیخ ادریس صاحب شهید رحمت الله علیه یوټیوب چینل. په دې بیان کې تاسو واورېدل غزوه مريسیه د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم دا اوریدلو لپاره د مولانا شیخ ادریس صاحب یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. جزاک الله.